چې زه لاړ شم هغه د هغه کمرې ته ولاړې ته مور څه کوې وایي زه یم چې که پیروز مانځه له پاسي یا په ما باندې اواز وکړي زما مور لیونې شوې ده هغه چې زه نږدې جومات سره وم چې ډزې وشوې چې لاړم زما ورور په وینو کې لت پت شي هم دی پروت هغه ځای سا ورکړی په هغه ځای باندې زما ورور سا ورکړی په 30 منټ کې مونږ ملزم گرفتار کړی دی او مونږ علیه قتل چې دی هغه دغه نه راغستی دی او راوستی یې دلته په حوالات کې وبند کړی او پرچه یې پرې ورکړې ده روغ رالې نو ما له بچڼه راوړې نو ما ورته ویل بچي ته دا خبره ولې کې وی ولې لالي چې تللی لالي تاسو مړ رانه وړو وی چېرته اکسیډنټ ونه شي تاسو ونه ولي بس انشاءالله 3 کاله او 11 ورځې او غالبا 12 غنټې پاتې دي دا حساب جی په دنیا کې 2 کسانو کړو یو هټلر کړو یو عمر صاحب کو زوی د لسو ډزه وویشته جي پنځه ډزه بسم الله الرحمن الرحیم دا پلار ته دغه زوی دی کوکارې تاڼه جي سوات او عمر سے سچو دغه ټیم ولاړ دی زن زر او زمین بس هم دغه دي سیوا یا ځمکه ده یا پیسې دی او یا زنانه ده عمر خان څنګه صحت خريجي شکر الحمد یوسف جان صاحب تاسو ډېر مننه عمر خان سرویس هم سونو شو جی سرویس خو مې تقریبا 38 سال شو او 58 کې داخلي غمه د خیره او سونه پاتې جی بس ان شاء الله 3 کاله او 11 ورځې او غالبا 12 غنټې پاتې دي دا حساب جی په دنیا کې 2 کسانو کړو یو هټلر کړو یو عمر صاحب کو عمر صاحب دا ایسی شوګر ډیر ګران کار دی تنګي پکې یاره شوګر ته ګران نوم دی او آسان نوم دی خو اصل خبره ده چې کله د انصاف فیصله کې جو بیا ډیر ګران دی او که بې انصاف فیصله کې جو ډیر آسان دی دا کاکا جی او تاسو یو کیسو شو او دام د زرانه خيسي قطاري دي په دې لګرانه واچو جی مونږه خو په ټایم کې په غش باندې روانو او ناسا په مونږ ته اطلاع شو چې یاره د غنوړی کې ډزي وشوي په خړ کې مونږه چې څنګه غاډه را واپس کو په دې کې زموږ جناب آر پی او صاحب ډي پی او صاحب او ډي اس پي صاحب مونږ ته کالو کو چې ورشه فورن او هغه تبا کې دي شي مخکم چا ویلو نو مونږ چې کله ورسېدو نو مړ خلکو په خټ کې خو دیو دا مودیان دی مونږ لدی مخ لرالو دي د مونږ چې کم ځای کې دی چې دغه مخ کې ځای دی مونږ چې کله ورالو وینا پرته وا وینا مونږه غټي چاپیره کړو مونږه د ملزم کور کم ځای کې دی بره په دې موړه کې دی په دې موړه باندې مونږه د سي خطلی لکه سړی چې پاواره لار خيږي په 30 منټ کې مونږه ملزم گرفتار کړی دی او مونږه علیه قتل چې دی هغه دغه نه راغستی دی او راوستی یې دلته په حوالات کې وبند کړی او پرچه یې پرې ورکړې ده شاته شخصانه صدالک د پلار وی 15 ډزې وشته چل سو چلو دا وجي چې وای د خلکو د کلی د خلی خبره چې یاره دا جنې د ملزم له ورکړی و د ملزم و چې ته 2-3 ورځې هم دغه کړه و پکې ټنګ ټکوریم کړه خو بیا هم لکه مطلب درې هغه تدې کلی دا رواج دی چې کله دا واده شپې نو بیا خلک نکاح کوي نو والله اعلم وس چې تدې او تدې په منځ کې خپل ولیم ده خو چې دا تو مې پس باندې راغلی او دا په سم مسله شي د سنت چې باقي به د مشران تم پته به او مونږ خو به ځکه پور چې ورر شي دونو لکه په هر حال ظلم شي دونه پورم خبرو چې یاره په دې کې په سباله باندې بیا دغه کیږي جرګه کیږي ملزم سوجي ملزم په خپل بیان کې سوي ملزم نه خو چې ما ته پوسو کو ملزم چې د مال راکړی و او لکه دی بو سره پر دی الګ د کم مقتول چې د بو سره په ټلیفون باندې خبرې کولې دا زمانه نه برداشت کیده د ملزم دا خبره ده په دې حوالات کې ما ته دا خبر وکړه وس په خوده ته پته چې یاره عمر صاحب دا راته چې دا موبایل دا زم نور تباہ برباد کړ یاره جی موبایل خو ټوله دنیا ته باکړه
او زما خو د وسنی میاندو ته پلارانو ته او د وسنی الکانو ته جنکو ته زو دي دا ریکوست کوم چې د دې غټ موبایل نه ووړي او ان شاء الله دا ما د خپل خدای سره وعده کړی چې زم کله بوته ما بل خپل موبایل ګټه تړل او سینته به مغزار کړی چې دې مصیبت نه خلاص شو دا د فساد جرړه ده دلتم د زیاتره د موبایل مسلې او د خسیر رواني زیاتره د خزولانجی دلته ډیری دي بالکل دا موبایل چې په کم ځای کې دی دا فساد خور دی Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। دا رور ستا وجل شو جی تاسو خپلو کې رشتہ داري دا رشتہ داري د زما مشر خور چې د دورندار ده د دوی خور چې د زما چاچی ده او دا زما د پلار د خپل ماما زامن دي او دا ماما زامن ولې دونه قار شو منی نه چې سلو کې دا پیزړه چې هغه وکړل د ګور ته غجیل ته منی ولې نه دی باندې منګه تقریبا 4-5 جرګې وکړي چې 15 ما جرګه لاړه نو هغوی سو کړ دا هغوی چې اتوار په ورځ به خبره موږ پېنلو او دومره غټ دغه نه دی شوی نو دا خبره چې اتوار په ورځ به موږ تاسو خبرو چې کله جمعې ورځ رااله مازدیګر موږ خو بالکل په ناخبره کې دې نه خبر هم نه چې یاره دی به ډس کوي موږ هم تیار نه ګرځېدو موږ وایي چې کېدای شي هسې خپه باندې ګزار وکړي په لاس باندې وکړي او په لاس وکړي په خپه باندې وکړي هغه چې زه نږدې جومات سره وم چې ډزې وشوې چې لاړم زما روډ په وینو کې لت پت چې کوم دی پروت هغه ځای سا ورکړی په هغه ځای باندې زما روډ سا ورکړی ما موټر سایکل نه راواغستو په خپل لاس باندې خبره اتره هېڅ نه دي کړي چې ما ورته آواز وکړو ما یې پیروزه هغه غږ نه کوو ما وله په دې مارۍ داسې هغه کوم ځای چې سوری شوی په لګېدلې په هغې باندې مې ګوته کېښودل نو صرف دومره مې وکړه چې کلمه مې ورته ووي هغه صرف د آخري ساه داسې کړه بس هغه چې کوم دی وفات شو په هغه ټایم باندې نور نه یې لاس والي نه یې مور ته آواز کړی نه یې پلار ته آواز کړی په داسې خطرناک ځای باندې لګېدلی لکه دومره ظلم موږ سره شوی دی دا زما والد صاحب دی او دی چې دی زموږ خو 2 کسه موږ چې دي د خپل تعارف هم که موږ 2 کسان چې یو رون مې فرنټیر کور کې دی زه فرنټیر کانسټیبلري کې 20 سال ما تېر کړل و صدر پېښور کې زما ډیوټي ده زما روډ په تیرا باندې دی تاسو خپل خلک یې ولې دومره سخت یې موږ دیم کې ډېر زیات دغه وکړو خو دا کومه پارټي چې د موږ دا کنه مخالفه دوی سره داسې سو علم او نه د چا منله ډېرو خلکو پې دغه مو چې یاره دا کار دومره نه دی او دا مسله حل شي نو ډېره به ښه وي دوی به د کار روزګار کوو جي صاحب دی خو به ته دی به صرف د جمعې او د هفتې شپه به دا د کورو د جمعې په ورځ به چې راغی دا اوس د هلکان هغه دي بار ویستی دا د بال ملګري دي جمعې په ورځ به بال لتو ماښام به چې راغی د هفتې په سهار به یې ولامبل لمونځ به یې وکړو او د جامې به واغستې ته به کار له دواړه کورونه روان شو عمر خان دوه کورونه وران شو او دوه طرف ته رشتہ دار دي دوه طرف ته رشتہ دار دي یو کیم زنانه واده را بل کیم زنانه واده را بل ما خیلی ده پکې نو په یوې جنې باندې لکه 2 کورونه خاندانونه پکې تباه شو خاندانونه تباه شو زه دې خلکو ته ما چې کله لور خور پیغله شي دا په ټایم ورکوئ زوی د زلمی شو دله په ټایم واده کوئ بیا دا مسلې چې کمې راشي دا ډېرې غټې مسلې دي اوس خلک یو ته مینت کوي بیا دا خلک بیا ټول عالم ته مینت کوي ماله جوړه وکړه ماله دا وکړه ماله هغه وکړه نو دا زما د خلکو ته پیغام دی چې لور خور پیغله شي دستي ورکوئ چې زلمی د زوی د زلمی شو دستي ور واده کړو فیروز د شپږیشتو کالو پیروز د 6 کالو خبره ختمه شوه لاړه سړی مور یې څنګه مور مې برومالیس ګولۍ راوړم ما هغې له ورکوم ما پلار له ورکوم خپله باندې هم خورم هغه چې سهار شي زه مونځ له چې وختي پاسم چې زه لاړ شم هغه د هغه کمرې ته ولاړې ته مور څه کوې وایي زه یم چې که پیروز مانځله پاسي یا په ما باندې اواز وکړي زما مور لیونې شوې ده والد صاحب مې د زړه بایپاس کړی دی هغه به صرف دومره کوو چې د دې خدمت پی کوو موږ خو خپله په نوکرۍ باندې بهر یو او چې موږ دې ځای نه کله دغه شو هسپتال ته لاړو پوسټ مارټم وشو دې باندې زه د دې نه ډېر زیات شکرګزار یم انسپکټر صاحب نه
او تاسو هم شکر گزار یم چې دومره لرې نه تاسو تشریف راوړو او زموږ سره تاسو په غم کې ځان شریک کو د ملګري 2-3 ورځو نه ټلیفون کو نو نن چې دی په موږ باندې ډېره زیاته سخته ده او زما یو داسې رور لکه 26 کاله داسې ماشوم وي چې هغه بالکل په ځوانۍ باندې وي نن زموږ کور چې دی هغه خالي دی زما زوی سهار زما زوی د ماشوم دی عبدالرحمن نوم دی نو ما ته وی چې بابا ته چې راځې که روغ رالی نو ما له بچڼه راوړئ نو ما ورته بچي ته دا خبره ولې کې وی ولې لالي چې تللی لالي تاسو مړ رانه وړو وی چېرته اکسیډنټ ونه شي تاسو ونه ولي د 10 کالو ماشوم دی زما هغه ما ته دا خبره وکړه نن زما مور زما خویندې چې دي هغه ټولې چې بېهوشه دي چې دا په موږ باندې څه وشو نه موږ خبرو چې یاره مثلا داسې به زموږ سره کېږي نه زما والد صاحب او زموږ وس نور هېڅ نه وایو موږ سره یو خو دا ده چې ملزم په کم ځای کې اوس دی په داسې ځای کې دی لکه په سکول کې ځکه سوات جیل نه زموږ سکول جوړ شوی دی یو خو چې دا وشي چې دی داسې جیل ته 302 والا چې دي دلته موږ سره زړه نه وینې روانې دي د 2 کسانو ضمانت وشو هغه اوس موږ ته اخوا دېخوا ګرځي راګرځي خلک هم وایي چې 302 شوې ده هغوی چې دي موږ ته په کور کې اخوا دېخوا ګرځي راګرځي زما دا رور چې دی لا 20 ورځې نه دي شوي او هغې سره دا یو کس چې ملزم دی موږ دا غواړو هغه که زموږ ډي پي او صاحب دی هغه که زموږ نور مشران دي ای سی ډي سی دی ایم ایس دی زموږ دا دغه دی موږ دا غواړو چې دی خپل منزل ته خپلې سزا ته ورسي چې دی د پانسۍ ته ورسي نو زموږ زړه په دې نه ټیکېږي چې دی به لاړ شي زموږ د زړه غوښې چې دي موږ که هغه سیټ ته ګورو موږ وایي پیروز را روان دی که دې سیټ ته ګورو موږ وایي پیروز را روان دی نو د دې ګولو نه بغیر چې کوم دی زموږ ټایم نه تېرېږي ډېره شکریا عمر صاحب ستاسو هم ډېره مننه دا پروګرامونه یو شعوري کوشش دی چې په معاشره کې که بېګار دی نو د څه وجې دی او که دا بېګار دی او لږ موږ سوچ وکړو نو کېدای شي د جړلې نه دې لیونې کېدی نه او په کور کې یو مور زړه د برمه غورځېدی نه په وړه وړه خبره موږ ډزې وکړو ستا خبره ټیک ده سبا کې دې شي هغه هم په ضمانت روزي خو خبره دا نه ده خبره دا ده چې یو انسان قتل کوي دغه د ټول انسانیت قتل کوي دا سړی په کلم خوب نه کوي صاحب ټول عمر ویښي عمر صاحب ډېره مهرباني تاسو خپل کار کړی دی او رب دې وکړي چې دې ته د انصاف پلی شي ان شاء الله الله پاک دې دغه شان جذبه زموږ قایمه دایمه ساتي